کندهار کې د ستومانې ورځې پای د سیل او ساکري پیل دی. د سپوږمۍ په رڼا کې دلته ژوند بیا ساه اخلي. عینو مینې ته د ننوتلو لار. دلته هر څوک هر ډول چې غواړي له وخت څخه خوند اخلي او د ورځې ستوماني لرې کوي. عملیات خو انشاءالله برابر ده، اوس ډېر برابر ده. موږ ډېر خوشحاله یو. بس د جمعې ورځ باندې وروره ښې تفریح ځایونه شته، بس خوشحاله یو. بس دا ټول خلک راغلي، جمعې ورځ ده، ساعتیری د ورور موږ خپله دغه چکک وو. کندهار د نارینه‌و ښار. کلتوري محدودیتونه او دودونه په تفریح ځایونو کې د میرمنو د ګډون رنګ پیکه کړي. هغه ښار چې یو مهال له ویرې ګرځېدل پکښې ستونزمن وه، اوس ځوانان د شپې تر ناوخته ویښ او په میلو چرچو بوخت دي. خلک ویل که چیرې ته کندهار ته ولاړ سې نامني زیات دی، ته باید ولاړ نه سې کندهار ته. خو زه وایم هر کله راسي باید هر څوک کندهار ته راسي د تفریح دپاره، د سیل لپاره. کندهار نسبت له نور ولایت ته اوس شکر دی الحمدلله ډېر د امنیت خاوند ښار دی. په تیارو شپو کې د موسیقۍ غږ فضا لا پسې رنګینه کړي. د رستورانتونو کاروبار هم جوړ دی او ماشومان هم په دې سکون زړه بایلوي. مخکې زه د پاکستان څخه تلم، سفرونه مې کول، جاپان ته تلم، لندن ته تلم، دوبۍ ته تلم. اوس رالم خپل ملک ته. انشاءالله د دې زه خپل تجارت سټوم، اولادونه مې مکتب وای، نو کاروبار مې د دې شروع کړ. د ژوند د دې تصویر په اړه څو کاله وړاندې تصور هم ګران و، خو ښایي ووایي چې د کندهار څخه د باندې اوسېږي د دغه تصویر منل لا هم ورته ګران وي، ځکه د هغه ولایت دی چې تل یې نوم د بمونو او چاودنو سره تړلی و. خو دا څنګه هر څه تغییر وکړل؟ څو کاله وړاندې دې ښار کې په رڼا ورځ ساه اخیستل سخته وه، خو اوس یې ان شپې د لیدو دي. پراخ او څراغان سړکونه، ګران بیه موټر او لوی لوی مغازې د جنګ د شپو ورځو تیاره انځورونه شاید د ډېرو خلکو له ذهنونو لرې کړي وي. مامون درانۍ، BBC کندهار.